نن درې مسلمانانو د پښتنو د حالاتو ته چې وګورې وبه جاړي. د شپېتو کالو بوډا به یي د خپلو بچو د لاسه بر وخت په کور کې جاړي. د اویاو کالو مور به یي د خپلو بچو د لاسه بر کور کې ټوله شپه په ژړا تېره کړي. داسې خلک موږ ولیدل چې هغه خپل پلار په خپل ټوپک باندې مړ کړ. داسې خلک موږ په دنیا کې ولید چې مسلمانان دي، مؤمنان دي، په دې قچرو عدالتونو کې د خپل پلار سره کیسونه او رپورټونه خپل پلار عدالتونو ته راکاږي او تاڼو ته. او داسې خلک موږ ولیدل چې هغوی د خپلې ښځې د لاسه او د چند پیسو د لاسه په مور باندې وینې روانې کړلې. خو د دې قرآن او د سنت سبق دا دی چې که دې طرف ته چا رجحان وکړو نو د دنیا او د آخرت د تباهۍ سره ځان ټچ کړو. نو دا ګوره ډېر نحوست دی او دا د الله او د الله د رسول وینا ده چې څه دې وکړو دا به د مرګ نه مخکې تا ته میلو شي. او فرمایل به چې د مور او پلار سره احسان وکړئ، ستاسو بچي به ستاسو سره احسان شروع کړي. چې څومره کوتاهي زموږ نه کېږي الله دې موږ او تاسو معاف کړي. د استادانو خپل مقام دی، د ګاونډیانو خپل مقام دی، د لیډرانو خپل مقام دی، خو د الله او د الله د رسول نه وروستو مقام دا د مور او پلار دی. د مور او پلار یو صحابي ته نبی علیه السلام وایي دا ګوره یاد ساته چې هما جنتو کې و نارو کې، دا ستا لپاره جنت هم دی او ستا لپاره دوزخ هم دی. د الله رسول یو صحابي ته وصیت کوي وایي جهاد له مه ځه، د دې مور خدمت کوه، د دې په خپو کې ستا لپاره الله جنتي ښې دی. نو دا خولې کنټرول ساتئ، د دې خپلو ښځو تربیت وکړئ چې ستاسو د مور سره جنګونه ونه کړي. د هغې نه علاوه چې الله دله کوم مال درکړی، مال په هغې کې د ټولو نه بهترین مصرف د الله نبي وایي دا دی چې خپله مور باندې خرچ وکړي، ښایسته جامې وله راوړه، ښایسته خوراک وله راوړه چې هغې یو ځل لاس الله ته چوت کړل د دنیا او د آخرت خیر به تعالی الله درکړي. دا د قیامت د علامو نه یو بدترین علامه وه چې نبي علیه السلام فرمایلي و سړي ته به دوست د پلار نه ګران شي. د پلار دپاره به د دوست دپاره به کبان او چرګان او میان پغی او پلار سره به هغه خرچه او په هغه به دا بینه نه کوي. او دا به فرمیل چې د ښځې تابعداري به شروع کړي او د مور به نافرماني شروع کړي. نو دا اکبر الکبایر ګناه ده. او دا څلور حدیثونه چې هغو ته الله او رسول خیري کړي دي چې الله دې ذلیله کړي، الله دې تباه کړي. دویم فرمایي الله رب العالمین به تر قیامت پر ورځ باندې ونه ګوري. دریم وایي جنت په ده باندې حرام دی. څلورم فرمایي وایي د ده نه نفل قبلیږي او نه فرض قبلیږي. الله دې موږ او تاسو د مور او پلار تابعدار او پیروکار وګرځوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دې فتنې نه محفوظ وګرځوي. او الله دې زموږ او ستاسو اخلاق د ټولې دنیا سره خو خاص کر د مور او پلار سره ښایسته وګرځوي. او زموږ نه خو مور او پلار الله رب العالمین اخیستي دي چې د چا ژوندي دي نو دا د دعا یو دروازه ده. د دې دروازې قدر کوئ، د دې دروازې خیال ساتئ، د دې دروازې محبت کوئ. ټول عمر به تاسو د خوشحالو